غم او درد په وخت کې د خپل ورور سره ودرېږي. د ټولو ولسونو د ټولو خلکو مننه چې یوازې د ګیلمن پوښتنه ته د صحت په اړه تشویش لري او د پرون سهار نه واخله تر اوسه پورې په ګڼ شمېر کې دلته د پښتونخوا وطن د بېلابېلو سیمو او بیا داسې د بر وطن تر کابله پورې خلک راځي او د ده دعا هم ورته کوي او هغه پوښتنه هم کوي. د دغو ټولو مننه چې وخت په وخت دوی راځي په همداسې د خپل ورور پوښتنه کوي. ورسره په پرون سهار نه واخله تر اوسه پورې تقریبا د پښتون وطن د هر تنظیم د هرې جرګې یا د هر کلیوال علاقایي اتحادونو مشران راغلل او د دوی پوښتنه هم وکړه. بیا یې د الله پاک نه د ده د لوی صحت د ښه صحت غوښتنه هم وکړله که په زور باندې او دلته په ملتان ایرپورټ کوز کو او هلته یې ونیولو. ښه یې ټارچر که په زنځیرونو یې نو وکتلو جیلونو ته به یوړ خو بیا هم چې کله دوی وپوهېدل بیا یې دا یې په پېښور کې ګرفتار کړو او د میرانشاه په کینټ کې یې انټرمنټ سنټر ته واچولو. په ګیلمن هره حربه تېره شوې ده، د وهلو یې هر حربه پې کړې دی. ده په جسم باندې کېدی چې اوس هم نشانات وي چې دغه ځایونو ته یې په سپیو خوړلی دی او دا یې په سپي خوړلی دی، ورته سپیو ته یې تړلی دی او بیا یې کرنټونه ورکړي دي. د کرنټ کورسې ته وې چې کله وړل هم هغه ته به دوی د په ژوند کې مرګ تېر شوی دی. د سره سره زموږ نور ډېر بلها ملګري وو. زه د هغې ټارچر خبرې نه کوم، تر هغې حد پره ټارچر شوي دي چې په غزا کښې د اسرائیل فوجیانو نه دي کړي، لکه د پاکستان فوجونو چې زموږ د ملګرو سره بیا بالخصوص په تېره اته میاشتو کې کوم وکړل. محترمو د هغې زندان نه په ولسي زور باندې چې راووتلو دا ګیلمن ته بیا کالونه کېده. داسې ورسره نور ملګري یقینا تاسو به لیدلي وي سنیټر صاحب ډېره لویه جلسه وه، هغه په دوی ډېره بده لګېدلې وه. وار په وار باندې د ګیلمن او زموږ د نږدې ملګرو د بدنامولو دپاره فیک آیډیانې جوړې کړي دي، د پښتنو په نامونې یې جوړې کړي دي. هغه آیډیانې داسې حرکتونه کوي چې دوی بدنام شي په ولسونو کې. بیا چې کله عام ولسونه د دغې ظالم فوج د دغې استعماري فوج په دې ټولو حربو پوه وه او جواب یې ورکړ چې نور ستا دا حربې په دې وطن باندې، نور ستا پروپیګنډې، ستا د غدارې فتوې، ستا د کوپر فتوې، ستا یوه فتوا نه چلیږي. موږ ته پته ده چې په دې خاوره څوک زموږ خیرخوا د هغې بدنامولو کوششونه ته کوي او پر شا یې ته ولاړ یې. بیا بله ورځ په ټول هېواد او په بهر هېوادونو کې زموږ احتجاجونه وو. منې صاحب دا یو ملګری په یو ځای ناست دي، د چای آډر یې ورکړی دی او دواړه سرونه یې لاندې کړي دي، د باندې نه سړي راځي او کوم ځای ته وایي هغه ځای ته وایي بلکل اگزیکټ هغه ځای ته چې په کوم ځای عثمان کاکړ لګېدلی و. اگزیکټ یې تاسو چیک کوئ، سنیټر صاحب چیکینګ پسې وکړئ که زه دروغ وایم. دا بالکل د سر هغه پورشن لګېدلی دی چې عثمان کاکړ کوم ځای ته په سر کې لګېدلی و، دا هغه ځای لګېدلی دی چې ارمان لوڼي په کوم ځای لګېدلی و، دا هغه ځای لګېدلی دی په سر کې چې عارف افغان یې په کوم ځای کې په واڼه کې ویشتلی و، بالکل هغه ځای دی. نو حقیقت ته مخامخ به دلته خلک وي چې ما ته راځي وبه یې پېژندم، خو دا هم پېژنم چې دغو په منځ کې یو څوک شته دی، دا هم پېژنم چې دا ډاډګرنې څوک ورکوي، دا شاباشي څوک ورکوي. لہذا نن ګیلمن په اسپتال کې دی، د حالات نازک دي. مونږ هڅه وکړله چې مونږ پښتانه ډېر غریب قام یو، یقینا ډېر غریب قام یو. داسې یو پښتون او بل پښتون
چې په خپلو خوارۍ څه لږ روزګارونه کړي وي هغو هڅه وکړله چې پیسې به موږ ورکړو، پیسې به موږ ولګوو. ایر امبولینس سره خبره وکړئ بهر هېوادونو ته وړو، موږ د دې ملک ته ایر امبولینس نه وړو. ته یقین مه کړه چې موږ پوښتنه کوله هغه په ECL کې و. بیا په منځ کې دومره وخت ووتلو چې هغه ډاکټرانو ته موږ دغه ریپورټ ورلېږلو، هغې ریپورټ هم وویل چې دا اوس لږ یې پرېږدئ که دی خوالي ته ځي خدای به د راوړلو قابل وي. فلحال دا پراګرس نه دی شوی په صحت کې، بلکې پراګرس په مخ نه ځي. نو یو طرف ته د دغې ځای ایر امبولنسونه د دغې وطن د لویو لویو قاتلینو دپاره په منټونو کې اویلیبل دي، د لویو لویو غلو دپاره په منټونو کې اویلیبل دي. خو دا جازونه چې دغې ریاست جوړ کړي دا یوازې په پښتون بمباري کولی شي، کله هم د ده علاج په دې جازونو کې نه دی شوی، نه یې کړی دی. په دا باندې صرف بمبار شوي دي، په دا باندې د تیرا غرونه ویشتلي شوي دي، په دا باندې د سوات ښکلي دنګونه ویشتلي شوي دي، په دا باندې 14 کاله مسلسل په وزیرستان بمبارونه شوي دي. نو یو غلام ژوند دی. خو زه بیا هم دا خبره کومه، د ټولو مننه کومه، بلکې مننه د پردیو کېږي. تاسو خپل خلک یې د مننه ټکی رښتیا ډېر په درانه سره هغه د روایتي آدابو په خیال کې وکړمه. کنې نور د خپلو خلکو نه ټیک ته پارټۍ به بېلې وي، خو پښتونولي خو مو نه ده بېل. هغه خو مور او پلار چې تا ته څنګه در ښودلې ده هغه یې ما ته هم راښودلې ده، هغه یې د بل او ټولو خلکو ته. زمونږ قام او وطن خو نه دی بېل، هغه خو مو یو دی. نو دا د دغې وطن د یوې ورځې مسله نه ده. کله په ارمان، کله په عثمان مونږ راټول وو، کله ورور په ریحان باندې په باجوړ کې خلک راټول وي، کله په هدایت الله راټول وي، کله زمونږ علما وژني، کله مومیان وژني، کله سیاسي، کله تاجران. په دې خاوره کې د پښتون نسل کشي هره ورځ کېږي، هره ورځ یو نه یو ځای کې یو پښتون یې په سر کې ویشتلی وي او یوه پښتنه مور لیونې کېږي. زه خالي ریاست ته یو خبره کوم، درد د دومره پښتنو ته ورکړی دی چې نن موږ د یو مړي خبر کله کور ته څه لیکو. اول دا خبره امني صاحب ورته کوو چې یو ځل یو ډاکټر بوځئ کور ته، په هغه نه پس بیا موږ خبر ده. زموږ د ماندې خوندې دا حال دی، نور موږ خبرولی نه شو. خو بیا هم وارونه کېږي. خو یو خبره د ځوانانو ته ټول کام پرته، حوصلې به نه بېلئ. زمونږ مبارزه ون روټېټ ده، زمونږ مبارزه صرف په یو لاین کې ځي، دغه نه واپسي نشته دی. بس موږ په یو روډ روان یو، هغه سینګل دی، په هغه کې یوازې ته د دې څخه نتلی شي، او هغه زمونږ د وطن د خپلواکۍ یو منزل ته رسي. محترمو، حوصلې به نه بېلئ. 100,000 قربانو ته تیار یو، خو خپله خاوره و دغې استعماري جرنیلانو پرېښودلو ته نه یو تیار. 100,000 داسې وارونه خوړلی شو، خو خپل ولس د دوی د پنجې او د غلامۍ لاندې ودرېدلو، وځپلو او لوټلو ته ورکولو ته موږ تیار نه یو. دا زموږ عزم دی. نن بې وسه یو، نن به مو دومره وس نه وي چې د دوی نه موږ په سکندونو کې غچ واخلو، انتقام واخلو. خو د خدای د رب په لوی ذات قسم ورته خورو چې یوه ورځ به حتما ستا تر ګریوانه پره زموږ لاسونه ورسېږي. ولې زموږ هڅې روانې دي، زموږ هڅې روانې دي. څومره وارونه چې کړي دي دوی دی صرف شماري، ځکه هم چې موږ پښتون د پور په شمار کې کله هم هرجن خلک نه یو. نو خدای دې ستاسو قدر وکړي، قدرمن خلک یئ چې په غمجن وخت کې او په سخت وخت کې د یو ورور په صفت باندې دلته زموږ سره ناست یئ او ستاسو په راتګ باندې زموږ ډېره ډاډګرنه کېږي. یو ځل بیا هم د ټولو ولسونو د سنټر مشتاق، محسن داوړ
او چې څومره هم د پی ټي آی د ایم این ایز وفد راغلی دی ټولو ته وایو ټولو ولسونو ته وایو ستاسو راتګ زمونږ او د ګیلمن وزیر د فیملی چې دلته یې ورونه ناست دي دلته یې ترونه ناست دي د هغو لپاره ډېر د ډاډګرنې سبب ګرځي